ښه دوستانو که تاسو د کور په موبایل کې دا سیټینګ وکړئ، تاسو په خپل موبایل کې دا سیټینګ کړل غواړئ، ډېر زبردست سیټینګ دی. څنګه کله هم چې تاسو په موبایل کې کمې نمبرې نه وي سیو، تاسو ته څوک موبایل کوي د هغې نه به تاسو ته موبایل نه راځي. په دې کې په درو طریقو سره دغه سیټینګ دا کلونه چې کوم دی بلک کوای شئ، سایلنټ کوای شئ، یا بې صرف په دې طریقې سره هم بلک کوای شئ چې نوټیفیکیشن به تاسو ته راځي چې د کس کال تاسو ته وکړو، کال به تاسو ته نه کېږي خو نوټیفیکیشن کې به درته راځي. په دې درو واړو طریقو سره په ډېرې اسانۍ سره بلک کوای شئ. نو که کور موبایل کې دا سیټینګ غواړئ یا تاسو خپل موبایل کې دا سیټینګ کړل غواړئ کولی شئ. وګورئ دوستانو د هغه نمبر بندولی شئ کومې نمبرې چې ستاسو په موبایل کې سیو نه وي. دا زبردست سیټینګ دی. څنګه به کوو؟ د دې لپاره به لاړ شئ ګوګل کې APK سرچ کړئ، دا ویب سایټ به درته راشي. د کلیک والا لاندې راشه، لاندې ولیکه کال بلاک. کال بلاک چې ولیکئ نو بیا به درته راشي دا یو ایپ دی. کلیک والا دې ځای کې لاندې راشه، ډاونلوډ کړئ. کله چې دا ایپ انسټال کړو د سمپلی دا ایپ آن کا، انفارمیشن الاو کړه. هغې وروسته په دې ځای کې تاسو ته درې اپشنې درکوي. په دې درو اپشنو کې اولنی اپشن دا دی چې دې سره تاسو چې کوم نمبر ستاسو په موبایل کې نه وي سیو، د دې بټن ان کولو سره به ټول هغه نمبر چې کوم دی بلاک شي. په دې دوهم بټن سره تاسو کولی شئ چې هغه نمبر چې تاسو سره په موبایل کې نه دي سیو هغه بلاک نه، صرف یې سایلنټ کړئ. هغه اواز به ستاسو موبایل ته نه راځي. سایلنټ څومره کلونه چې څوک درته کوي تاسو ته سایلنټ کلونه به درته راځي. دریم اپشن دی چې تاسو ته به په دریم اپشن سره په نوټیفیکیشن کې شو کېږي چې دې کس تاسو ته کال کړی و خو تاسو ته به کال کېږي نه. نو که ویډیو معلوماتي وي د ویډیو در سره سیو کړه، ملګرو سره هم شیر کړه.